سبا به د اساس 23مه وي د لمانځنو لپاره یې څه تیاری شته او یا دغه ورځ به د ټوپکو په زور سره لمانځله. نن لله الحمد هغه خبرې به دلته نه وي ځکه دلته یو نظام ده. دغه ورځ چې لمانځل کېږي دا به د نظام په چوکاټ کې لمانځل کېږي. تیر کې به لویې لارې بندېدې، سړکونه بندېده، په ښار ته به لارې بند وې، اوس وایي دا نشته. نو د نظام په چوکاټ کې دا نه وي چې لویې لارې موږ بند کړو، د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړو، بلکې همدغه ولس به دغه ورځ زموږ سره لمانځي. چې د اساس 23مه خپله په داخل کې د افغانانو نوي نسل ته څه میسیج لري، څه پیغام لري؟ هغه چې هر څوک دی د افغانستان دپاره بدې ارادې ولري، امنیتي، اقتصادي، تعلیمي، روغتیا په دغو برخو کې څه شوي دي؟ مجاهدینو مبارزه په معنویات شروع کړې وه، هغه په مادیاتو پورې تړاو نه لري. څومره ډاډ ورکوی شئ د هغې فرمان تطبیق چې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي هغه په افرادو پورې ونه تړو؟ یو د مکتبونو مسله ده، که وکتل شي مشرانو په دغه برخه کې د ښه چاپېریال رامنځته کېدو په برخه کې ډاډ ورکړی تر څو ښه چاپېریال رامنځته شي. ستاسو مشاهده څه ده تر څو خوستوال په دې پوه شي؟ دغه ځانګړې مرکه نن شپه 8:30 د ژمن راډیو تلویزیون څخه لیدلی او اورېدلی شئ.